لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کتاب ریاض صالحین 243 نمبر باب شروع. باب مبارد دی کی چې وجوبیت د جهاد او د هغې فضیلت. په دې باب کې 15 نمبر حدیث دی. لکه څنګه چې مخکې روایت د ابو هریره روایت او دا روایت هم د ابو هریره نه روایت رضی الله عنه چې یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: من خیر معاش الناس لهم، د انسانانو د پاره او د خلکو د پاره د غوره زندګۍ او بهترین زندګۍ نه د خلکو د پاره غدا ده: رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله. یو په انسانانو کې غوره زندګي د هغه سړی ده چې هغه یو سړی دی چې د الله په لاره کې هغه د خپل اس هغه واګ او زمام هغه کلک او مضبوط نیولې دی. مراد یعنی مجاهد دی چې هغه 3 ساعته هغه د الله رب العالمین په لاره کې هغه د خپل اس هغه واګي مضبوط نیولې دی. یطیر علی متنه، دا د خپل اس پاغه شابندی هغه تک کوي او مزل کوي. الوتل مراد یعنی هغه تک کوي. چرته کلما سمع هیعه، هر کله چې هغه و چغه واوري، د مسلمان چغه واوري، د مدد چغه واوري، او فزعه یا یو आवाज واوري د مدد د غختلو چې څوک ته مدد غواړي. یو مسلمان مې تکلیف دی او دې ته د مدد د کولو چغه وایي، आवाज ته وکي طار علیه، نو دا به د خپل اس باندې هغه په تیزی سره لاړ شي. یبتغي القتل والموت مضانه، نو دا داسې تک کوي او دومره اخلاص پکې وي چې دغه شان ته دا د خپل ځان دپاره هغه قتل غواړي چې څوک ما د الله په لاره کې مړ کړي، دومره سر نه تیر وي. او یا دغه شان ته مرګ غواړي چې د الله په لاره کې ما ته مر راشي. مضانه یعنې دا دقه غوښتونکي چې یا زه د الله په لاره کې د چا د خوا نه د الله د دشمن د خوا نه قتل شمه، او یا د الله په لاره کې ما ته مرګ راشي. یعنې دومره اخلاص وي د انسان. نو بهترینه زندګي به د انسانانو کې یو د دې کس ته چې هغه مجاهد دی د الله په لاره کې او 3 ساعته هغه تیار د مؤمنانو مسلمانانو هغه په خدمت کې ولاړ وي. دویم کس بهترینه زندگی د هغه سړی ده: او رجل فی غنیمة فی رأس شعفة من هذا الشعف. یا یو سړی دی غنیمه، دا تصویر د په عربی کې معنی به دې کېږي او رجل فی غنیمه. یا یو سړی دی چې هغه د یو وړي رمې سره، غنیمه په پښتو کې اصل ته معنی څه کېږي یعنی رمی ګوټې ورسره، یعنی یو څو ګډې به دې ورسره، او فی رأس شعفة من هذا الشعف، او دا د یو غر دغه شان د په څوکه کې اوسېږي د غر د څوکو نه هلته ته یو د انسانانو ډېر لرې تللی. او بطن واد من الاودیه، یا د خړګو نه په دې خړګۍ په خېټه کې اوسېږي چې انسانان هلته نه وي، نور انسانانو سره دغه شان د وابستګي ډېره نه وي. یقیم الصلاه، پابندی د مانځه کوي. ویؤتي الزکات، او ورکوي زکات چې کوم فرضي زکات دی. ویعبد ربه حتی یاتیه الیقین، او د خپل رب عبادت او بندګي کوي تر دې پورې چې هغې ته مرګ راشي. او دا دې سړی وي چې لیس من الناس الا فی خیر، د خلکو سره هېڅ تعلق نه مګر په خیر کې ورسره شریک وي. د جمعو په جمعو کې شریک وي، د اخترونو په جمعو منځونو کې شریک وي، د یوه مریض په تپوس کې هغې کې شریک وي، جنازه راشي په هغې کې شریک وي، جماعت مونځ په هغې کې چې موقع میلاو شي هغې کې شریک وي. نو چا سره تعلق نه، بې ځای ناستې، بې ځای مجلسونه، بې ځای د خلکو سره راځي له ګپې شپې به ولګو، شنه چینه به وکړو،
او بيزه دعوتونه بيزه پروګرامونه دا د خلکو سره نه کوي په دقه سره په انسانو کې غوړه دي معنا دا مقصد دا مؤمنانو مسلمانانو د فتنو په دور کې دقه دوه انسانان غوړه دي چې هغه سره چې هغه jihad کوي د الله په لار کې د ځان نم تیر دی د مال نم تیر دی نو د دې سړي دین دا به حفاظت کوي او الله به آخرت ورکوي دویم د فتنو په دور کې هغه سره چې هغه یو رمه د ګډو بوزو سره او هغه لشي د هغه ژوندۍ سره تیر یو ساعت باغې باندې تیری او د غروکسو کې تختلې او د قلار اوسې د خلکو نه لري ایا دې یو سره چې هغه یو ناو تر تلې او هغه دغه تاشا هغه الکل ته اوسېږي چا سره کې ناسل پاتېدل بیا تعلقات نه کوي د الله د مانځه پابندي کوي د زکات ورکولو پابندي کوي که د خلکو سره ناس صحیح خو هغه صرف په خیر پکار هغه چې د جمع مونږي هغه چې د جنازه کې شرکت وي هغه چې د جمعې د ورځې مونږي نور د خلکو سره تعلق ډیر نه ساتي معنی دا مقصد دا چې د هغه سره دې په حفاظت کې چې د فتنو په دور کې د خلکو سره تعلق ډیر دا نه ساتي به زه بدلونه د خلکو سره دغه شان دا نه کوي د الله پیغمبر اوروي ته پوز د الله پیغمبر ورته فتنو تذکرہ وکړه فتنه وراش دین به تباش د مسلمانانو عزتونه بغرش ناس ته د یو سړي په ګناه کې وتل هم د یو سړي په ګناه کې و د دل هم په ګناه کې فتنه به د ځمکې ته داسې رواني لګه دا باران چې په ځمکه باندې وریږي د باران نه د هیڅ چا ځای په امن کې ارزه کې خټي ارزه ته باران نشي دغه شان دغه شان دا فتنو په دور کې به دا فتنه داسې نازلې کې په جماعت کې فتنه په دکان کې فتنه په بازار کې فتنه په هر ځای کې به دا فتنه نو د الله پیغمبر صحابه کرامو ته پوښتنه کې د الله پیغمبر من نجات او خلاصې بتي د الله پیغمبر صحابي ته وی امسك عليك لسانك جبه د کلک ونیسه او د جبه کډرو بلاس کې والا جبه کې استعماله صرف بخیر کې استعمال ذکر د الله په وکا دی مسلمان صفات ور باندې وکا نور دا جبه مې استعمال دي مالک شه د تکلف ودرېګا د زباده زو ټول فسادونه دې جمعه جوړي او دې کارو کا چې په کور کې کینه کور کې او دا شان د خپل کور ځان ته پراخه غولې صحابیتو کا کور دې ځان ته پراخه د کور نه مراوځي چې راوځي صرف د خیر او د خپل ضروري کار لپاره راوځي او بل دا چې دا شان ته په کور کې کینه و به علاقه او دې خپل ګناونه یادوا او باغې منه جاړه نن سبا حقیقت ته پم تک سړی ته چې دا درې صفات خپل کی هم دغه سړی دین په عمل کې نور چې راووته که یو دې مریض ته پوښتنه لاړې هغه په فتنه کې وخت کېږي غیبتونه تهمتونه او دغه شته خوږی ترخی دا باوري نو معنا دې مقصد دې روایت دا دی چې باب سے تعلق دا چې مجاهد لپاره یو عظیم اجر دی ناشنا اجر دی چې الله تعالی دغه شان دغه تبا پس تمر نغه ورکړل دې موږ تاسو ته د خیسه عمل توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد